شوت اپلیکیشن کې داسې یو پټ سیټینګ راغی هغه په واسطه تاسو کولای شئ چې شاته بیک گراوند بلور کړئ. اوس اړتیا نشته چې تاسو لاړ شئ یو ایچ ډي کیمرا واخلئ آیفون موبایل واخلئ ام سامسنګ نه استفاده وکړئ او شاته بیک گراوند چا تاسو بلور کړئ. بیک گراوند بلور کړئ په اسانه سره شاته بیک گراوند به تاسو خسته صفه خي. کومه طریقه دا په دې ویډیو کې ما تاسو ته مکمله طریقه ښودلې ده. زو ویډیو په تر ویډیو لپاره پورې وګورئ او زموږ پیج هم ځان سره فالو کړئ. انشوت خلاص کړئ. خپل انشوت بخلاص کړئ. دلته به ویډیو سلیکټ کړئ. یو ویډیو چې هر رقم ویډیو تاسو یو راوخلئ. اگزامپل زه به یو ویډیو راوخلم تاسو سره وګورئ چې زه څنګه ویډیو راخلم او زه به دا یو داسې ساده ویډیو راوخلم. دغه ویډیو ما راواخیسته او دې ته به تاسو وګورئ چې د خالي دیوال د صحیح ده که نه. زه به دا فلټر ته به راشم. صحیح ده دا فلټر چې تاسو ووهئ دا منځنی به ووهئ. دلته چې څنګه راغله تاسو ته به دلته مختلف کلرونه راځي. ګورئ تاسو به چې هر رقم کلر ورکوئ دلته تاسو ورکولی شئ. ګورئ او زه ډایرکټ راځم دلته بلور ته. زه چې بلور ته راغلم دلته به دا ووهم دا به بلور شي. ګورئ چې ستاسو څومره اندازه ورکوئ هماغومره دلته بلور کېږي. ډېره په اسانه سره دا فیوچر نوی راغلی دی کې تاسو هم بلور ورکولی شئ. ډېره مننه.